خوست کې د نشهیي توکو د پیر او پلور کچه د پخوا په نسبت ټیټه شوې. په تیرو 3 کلونو کې خوست امنیه قومندانۍ د نشهیي توکو د پیر او پلور کچه په معمول راکمه کړې ده. د تیرو څو ورځو راهیسې د امنیه قومندانۍ اړوند د نشهیي توکو سره د مبارزې منسوبینو مرکز او ولسوالیو کې د بیلابیلو عملیاتو په ترڅ کې لسګونه کسان د نشهیي توکو د خرڅلاو په تور نیولي. د دوی سره سلګونه نشه ورکوونکي ګولۍ، یو اندازه چرس، تریاک او شیشه هم نیول شوي. خوست امنیه قومندانۍ ویان طاهر احرار وایي هڅه یې دا ده چې خوست میشتو ته د نورو برخو ترڅنګ ډاډمن امنیت تامین او د نشهیي توکو د خرڅلاو ځایونه پلورونکي په نښه کړي. له نشهیي توکو سره د خوست امنیتي ځواکونو روانه مبارزه بریالۍ ثابته شوې او ان شاء الله العزیز هڅه مو هم دا ده چې د دغه ناوړه او شومو توکو پر وړاندې خپل کوټلی دریځ همداسې ثابت وساتو. ولسي خلکو د امنیه قومندانۍ روان فعالیتونه ډېر مهم وبلل او غوښتنه کوي چې د نشهیي توکو په وړاندې خپل بهیر روان وساتي. خدای دې دا نظام پر بقرار لري، خدای دې یارې بلونه وساتي. دا دومره په دې مهم ګام دی چې چرسیون چې هر چېرته وي وینسي ایوال خو په دې هغه ته یې ویر کړي، شوخانو ته یې ویر کړي، نه کېږي بندیخونو ته دې ویر کړي. د هغې نه ښکلی ګام په جهان کې نشته. زه رقم ته چې د اسلامي امارت پر راتګ سره خصوصا په افغانستان کې بیا ډېر کار شوی ده. خوست کې چې موږ تر ډېره حده تریاګا یو، دوی د نشهیي توکو د مبارزې په برخه کې ډیره بریالۍ مبارزه تر اوسه پورې روانه کړې ده. یعنی دغه مبارزه زه شخصا ډیره بریالۍ بلم او خوست میشتي ټول وګړي ډیر ترې راضي دي. هیله هم دغسې ده چې دغه روانه مبارزه دي له دې هم بهتره کړي او داسې دي جاري وساتي. انشاءالله دغه کړنې ډیرې بریالۍ دي. د نشهیي توکو سره د مبارزې لړۍ خوست امنیه قومندانۍ ګړندۍ ساتلي او ټولو سیمو کې امنیتي قواو ته جدي امر شوی چې د نشهیي توکو په وړاندې ځانونه ویښ وساتي او مجرمین د قانون منګولو ته وسپاري.